نو موږ تاسو ویلی وو دې کیبورډ کې تاسو ته نږدې راغی. پرون موږ تاسو دغه درسونه ویلي وو. نو پرون موږ تاسو دا فرض دا ت نون او میم او کاف دا څلور حروف موږ ښي لاس ته ورکړي ولو. نو که دلته موږ فرضاً نو دا حروف څلور حروف دلته موږ تاسو دغه کړي ولو، دا ښي لاس ته ورکړي او څلور هم چپ لاس ته. نن مختصر توګه د بټن تاسو ته در پېژنم. د ښي لاس تاسو وګورئ دې ته انټر بټن ویل کېږي. داسې کله موږ لیکنه وکړو فرضاً یا کوم آیکن یا پروګرام موږ انتخاب کړی نو دا انټر وهو هغې ته داخلېږي، او که موږ لیکنه وکړو په یو کرښه کې یو دا لاندې ځو. دا بټن چې ده دې ته بیا شاړنګ په پښتو کې یا شاته حرف ورانوي. کله د موږ د یو حرف په اخر کې ولاړ یو نو شاته حرف غواړو چې ورانې کړو هغه د دې په ذریعه باندې ورانولی شو. دې سر ته تاسو لاړ شئ اسکیپ مطلب لاړ شه. نو دا خروج معنا به ورکوي. کله تاسو یو پروګرام وي یا کوم اپشن وي ستاسو مخې ته راغی تاسو غواړئ چې هغه له مخې نه لرې کړئ نو اسکیپ په ذریعه باندې هغه لرې کولی شئ. او دلته ټیپ ده، ټیپ ټوپ وهلو معنا ورکوي. نو دا کله که تاسو فرضاً لیکنه کوئ ټیپ ووهئ نو هغه به یو خصوصي هلته اندازه تعینېږي، د هغې مطابق به دا مخې ته ځي. او که تاسو په پروګرامونو کې فرضاً یو فولډر هم خلاص کړی هغې کې نورې د یو فولډر نه بل ته ځي یا یو پروګرام نه بل ته ځي هلته ډېرې نو هلته هم د ټیپ په ذریعه دې نه تاسو استفاده کولی شئ. لکه فرضاً ډیسکټاپ کې تاسو مای کمپیوټر باندې کلیک کړی نو ټیپ ووهئ هغې څنګ کې چې کوم بل آیکن وي یا کوم بل پروګرام وي هغې ته به ورځي، هغې نه څنګ کې بل ته به ورځي. کیپس لاک بټن ده. دا بټن دوه حالته لري. دوه حالته داسې لري چې دا فرضاً موږ که دلته عادي حالت کې لیکو شین لیکو او که شیفټ ورسره ونیسو نو دا بیا شین لیکل کېږي. نو هغې لپاره دا شیفټ بټن شیفټ موږ دوه بټن لرو، یو بټن دې خواته لرو او یو دلته لرو. نو دا شیفټ بټن چې موږ کله دې نه کار اخلو او دا بټن ونیسو او بیا دلته حروف ووهو هغه د هغه حرف دوم حالت راولي. لکه اوس دلته بې ده په عادي حالت کې دا سپین رنګ چې ده که چېرته موږ شیفټ ونیسو نو هغه به پې راولي. او که موږ غواړو په دوامداره توګه کله ناکله موږ د بټنې دوم حالت په کار وي، اول حالت هم نه وي په کار نو هغې لپاره موږ بیا کیپس لاک بټن نیسو او دا نیول کېږي. نو بیا چې ته هره بټن وهې هغه د اول حالت نه بلکې دوم حالت به یې بلکې دوم حالت به لیکل کېږي. نو دلته دا کیپس لاک بټن د دې په دغه کې دا مایکروفون دغه مزاحمت جوړېږي. زه دلته بند کړم تاسو بیا خلاص کړئ که نه مایکونه مکمل بند کړئ. نو دلته د بټنې دوهم حالت راخلو. کیپس لاک به هغه ښین به لیکل کېږي، دا بله بې ټکو یې به لیکل کېږي لکه اداره یې یا داسې دا حالت. خو که ته بیا کله کیپس لاک حالت کې کیپس لاک بټن والي بیا تاسو شیفټ بټن نه استفاده وکړئ نو بیا به دغه اولنی حالت راولي لکه سرچپه کار به کوي. او دلته چې دا فنکشن کې دا اکثر ډیسکټاپونو کې نه وي بلکې لیپټاپ کې دا دلته F1 او F2 کومې بټنې چې بره وي کیبورډ نه بره دلته د تصویر کې نه دي راغلي. نو فنکشن کې د هغې اکثر د فنکشن چې کوم رنګ وي پاس د F1 او F2 بټنو هماغه رنګ وي. یا کله کله په دې ځای کې دغه ت او نون میم کاف چې لیکلي دې ځای کې څه خاص بټنې وي نو که ته د هغوی هغه دوم حالت رنګ چې کوم له د فنکشن کی سره FN سره مساوي وي فنکشن کی تاسو وهئ هغه بټنې خپل فعالیت شروع کوي. بل دلته کنټرول او آلټ دی، دا هم ډېر مهمې بټنې دي. اکثر چې موږ شارټکټ یې استعمالوو هغې کې د کنټرول ډېر رول وي او یا د آلټ بټنې رول وي. لکه موږ تاسو پرون یو دوه شارټکټ یې وویلې که کنټرول او شیفټ دا دوه بټنې موږ سره ونیسو یو ځای کنټرول او شیفټ ونیسو نو دې سره هغه ډایرکشن چپ طرف ته ځي په ورډ کې، او که ښي طرف کنټرول او شیفټ ونیسو هغه ښي طرف ته یې بیایي. همداسې بیا آلټ او شیفټ پرون موږ تاسو ویلي وو دا د لینګویج شارټکټ دی او چپ طرف ته دا هم د لینګویج شارټکټ دی. دا وینډو دی، په وینډو بټن دی دا یو. او دا چې کله تاسو وینډو 10 کې فرضاً اکثره ډیسکټاپ سړي نه ورکي نو وینډو بټن ووهئ دا ډایرکټ تاسو ته ډیسکټاپ راولي. او یو مختصر شارټکټ نن ستاسو خدمت کې عرض کېږي
هغه دا د الټ یا وینډو بټن دا چې کله تاسو ونیسئ او سره ټیپ بټن وهئ نو کمپیوټر کې تاسو څومره پروګرامونه خلاص کړي ټاسک بار کې کوم پروګرامونه وي دا هغه تاسو ته اړوي لکه اوس فرضاً ورډ د ایکسل د نور پروګرامونه دی یو فولډر ده نو که ته الټ او ټیب ووهې نو هغه دې نه مخکې چې تا کوم پروګرام خلاص کړی و هغه به دلته په سکرین درته وړوکی راولي که ستا همدغه راوستل دې خوښ ولو خو صحیح ده بس پرېږده او که نه بیا یې وهه بل به راولي په همدې ترتیب سره نن موږ تاسو درس چې ده نن موږ تاسو درس دا دی چې دلته اوس موږ پرون هم دا بټنې ویلې دا څلور بټنې مو ویلې وې نن د هغې مطابق لکه پرون دا بټن واله او بل د همدې ګوته باندې لاندې دا بټن واله کېږي او پاس بیا دا بټن واله کېږي چپ طرف ته بیا موږ یو بې بټن وه دا د چپې ګوتې ته رسېده بره کاف هم هغې ګوتې ته رسېږي او زیم هغې ګوتې ته رسېږي نو داسې په ترتیب باندې د منځ کې چپ طرف ته تاسو بټنې تقسیم کړئ درې ګوتې دي او درې بټنې دي دا یو اخیری دغه بټن چې ما دغه کړ دې دلته ری ورته داسې دا بټن لږ داسې تقسیمیږي نو په دې ترتیب باندې منځ کې دوه پاتې شو یو په ښي لاس باندې او یو په چپ لاس باندې کاروو دا د کیبورډ مختصره تشریح ولا کیبورډ بټن یو پیژندل هم پکار دي که کله تاسو ته څوک وایي یا کمپیوټر کې سرچ کوي هلته وایي چې یا دا بټن ته ووهه یا ډیلیټ بټن ووهه نو هغه به تاسو ته معلومه وي چې دا بټن کوم یو ته ویل کېږي نو دا زه اوس ورډ پروګرام ته ځو ها نو دلته ورډ پروګرام کې موږ تاسو پرون درس ویلی و هماغه بټن زه دلته تاسو ته بیا لیکم پرون موږ تاسو پرون موږ ښي طرف بټن باندې کار کړی و تی او بیا فاصله مو ورکړې وه نون میم کاف دا پرونی درس و او بیا ښي طرف ته شین سین او یا او ب دا د چپ طرف ته بټن و او منځ کې دوه بټنې وې انټر مې ورکړ الف ده بل لام دی دا رسېدل نن اوس همغه ترتیب باندې ما چې وختي تاسو ته ښي لاس بټن په همغه هوم کیز باندې موږ د منځ ګوته ږدو او دلته لاندې وړو لاندې بیا تر دې بټن نه لاندې پر دې باندې دال لیکل کېږي بیا ړې ده ښي طرف ته ځو همغسې بیا واو ده او بیا ګې ده دې نه بیا چپ طرف ته ځو چپ لاس باندې بیا کاروو زوی ده ځوا او بیا طوا ده زا او را دا څلور حروف ښي لاس چپ لاس باندې لیکل کېږي دلته چې تاسو کیبورډ کې وګورئ نو دوه بټنې دي هغه یو بټن منځ کې پاتې کېږي هغه به په اصطلاح چپ لاس ته ورکړو او ښي لاس ته یو بټن اضافي دی چې هغې باندې سلش راځي زما فکر ځینې ملګري کېدای شي دې باندې پوه شوي نه وي یو منټ کې زه تاسو ته دا لکه د هغه درس په حساب باندې نن پرون درس دا و تی تا او نون میم او کاف دا څلور بټنې وې بیا چپ لاس باندې شین سین یا او پ دا بټنې وې منځ کې یو الف ده او لام ده دا ښي لاس او چپ لاس نننی درس دا ده دا د مسبحې ګوتې نه شروع کېږي دا ان کومه بټن چې ده دا په چپ ښي لاس باندې ده بیا ام ده او بیا دا بټن دلته زی ده او دلته کې ده چې چپ لاس ته چپ لاس کې زوا او طا او دلته ر او زی ده دا څلور بټنې دي پی کې زال حرف پروت دی دا زالم په دې بټن باندې موږ راوستلی شولو دا موږ تاسو نن درس ده او بل دلته سلش ټکی ولو دی ښي لاس هغه علامه غوندې ده دا سلش موږ راولو دا دې بټن باندې راوستی شو نو انشاءالله دا د کیبورډ نن درس ده او دې باندې انشاءالله تاسو پوه شوي یاست بیا دلته ورډ پروګرام کې اوس مختصر شارټکټ غوندې هغه تاسو ته زه ښیم پرون موږ تاسو ویلي وو که ډایرکشن موږ بدلوو کنټرول شیفټ چپ طرف ته او بیا کنټرول شیفټ ښي طرف هغه ښي لوري ته اړوي همداسې لینګویج هم په شیفټ الټ باندې بدلول دا دوه شارټکټ او بل کنټرول او بریکټ باندې دا سایز د فونټ غټیږي او وړوکی کېږي اوس ګوره د ایروس کی چې دی دې ته دا بټن غالبا ما تاسو ونه ویلې کمپیوټر په اصطلاح دا بټن
د څلور بټنې دلته دي، دا پورته یو کرسر بیایي، دا چپ طرف ته بیایي، دا لاندې بیایي، دا ښي طرف ته. دې څلورو بټنو ته کمپیوټر په اصطلاح ایروسکي ورته ویل کېږي، یا د غشو بټنې. په دې باندې موږ ښي طرف او چپ طرف یا پورته او لاندې طرف انتخابوو. نو دلته اوس موږ دا ایروسکي چې تاسو وپېژنئ، موږ دلته فرضاً د دې اخر کې ولاړ یو. که موږ ښي طرف ته ځو، د ایروسکي باندې یو حرف موږ تلای شو، او که چپ طرف ته ځو په همغه ایروسکي باندې هغه د غشو بټنو باندې موږ تلای شو. که پورته ځو همداسې پورته په همغه بټنو باندې تلای شو. خو که دې سره موږ شیفت بټن ونیسو، شیفت بټن ونیسو او بیا ورته ایروسکي استعمالوو، دې ته سلیکشن ویل کېږي. دا یو حرف سلیکټ کوي او د هغې بیا چې کله دا سلیکټ شو، فرضاً بیا که پورته ځو کرښې سلیکټ کوي. نو په دې باندې موږ بیا سلیکشن وشو، که دې باندې څه رنګ اپلای کوو، فرضاً د دې رنګ زه بدلول غواړم، نو دا یا نور کمانډونه یا دا چپ طرف او ښي طرف ته بیایم، هغه هم دې باندې بیولی شم. سلیکشن نه وروسته که سلیکشن نه وي، انتخاب شوی نه وي، نو بیا تاسو ښي طرف او چپ طرف ته دا نه شئ بیولی. نو د دې لپاره تاسو ایروسکي شیفت به ونیسئ او ایروسکي باندې یا ماوس باندې هم سلیکشن کولی شئ. تاسو شیفت ونیسئ، دلته کرسر اوس فرضاً دې ځای کې ولاړ ده، او تاسو تر دې حد سره پورې شیفت ونیسئ او کلیک ورکړئ، همغه ځای پورې به دا ټول انتخاب شي. دا خو ان شاء الله تاسو وپېژندل. دا د دې نور درس هم دغه به سبا ان شاء الله شارټکټ بټنې دي، هغه به سبا ان شاء الله ووایو. او یو د عمل ته دا لیفت او سنټر او رایټ او جسټیفای، دا څلور بټنې کمانډونه دي. دا اکثر په پیراګراف کې استعمالیږي، خو اوس چون ما یو مثال درکړو او دا به مو وایو. دلته لکه اوس دا لیکایي موږ د صفحې فکس په منځ کې راوړې ده. که دا لیکایي موږ چپ طرف ته راوړل غواړو، نو کنټرول دا ال به ووهو، او که دا ښي طرف ته راوړل غواړو، کنټرول آر یعنی رایټ، دا رایټ طرف ته راوړو، او که منځ کې موږ راوړل غواړو، کنټرول ای دا یې شارټکټ دی. همدا عمل دې ځای موږ اجرا کولی شو، لکه دلته لیفټ سنټر او رایټ ته راوړای شو او دا استعمالولی شو. بل دا دی، موږ اوس دا خو رایټ ډایرکشن ده، ګوره یو هوم ده او یو اند ده. د رایټ ډایرکشن په حساب باندې دا یې اخر ده، انتها ده، او ابتدا د دې کرښې سیده دغه ځای د دې ابتدا ده. نو که ته دلته فرضاً په اند کې ولاړې، نو دا ما قبل حرف چې ته ورانوې هغه ختموي. ما مخکې تاسو ته وویل بیک سپیس یا شاړن دا بټن به ووهي، شاته حرف به وران شي، دا دی. او دلته سپیس دا ختم شو، دا بل حرف اوس ختمیږي دی باندې. او که ته داسې په منځ کې ولاړې، فرضاً دلته ولاړې، حرف شاته شین دی او دې نه مخکې وروسته سین دی، دا مابعد حرف تاسو ختمول غواړئ، هغې دپاره بیا دا ډیلیټ بټن استعمالیږي. ډېر کسان د دې داسې حرف چې ورانوي، هغه دې خواته راواوړي، بیا بیک سپیس ووهي، نو هغې دې سره وخت ضایع کېږي، ځکه دوه بټن استعمالي. هغې د ډیلیټ کولو ښه طریقه دا ده، تاسو ډیلیټ بټن ووهئ. ډیلیټ بټن څه وایي؟ دا مابعد ورانوي. لکه لنډ تعبیر یې داسې کېږي، که تاسو ډیلیټ بټن ووهئ، نو هغه مابعد حرف ورانوي، او که چېرته بیک سپیس بټن ووهئ، هغه شیفت شاته بټن حرف ورانوي. نو په همدې طریق دا شارټکټ دی. بیا به درته وایم، یو دا الاینمنټ دې ته ویل کېږي، طرف انتخابول، کنټرول ال، او بیا دلته اکثر تاسو شارټکټ کیبورډ ماوس ورنږدې کړئ، دلته شارټکټ لیکي تاسو ته، لکه دلته اوس دې سره لیکلي کنټرول ای لیکلی ده، او دې سره کنټرول آر به لیکلی، او دا د پیراګراف د جوړولو لپاره د کنټرول جی شارټکټ ته جسټیفای موازنه برابروي، او اشعارو کې هم دا ډېر استعمالیږي. ان شاء الله اوس چون موږ پیراګراف نه ده، موږ مفردات لیکو او حروف لیکو، نو اوس هغه نه استعمالیږي. ان شاء الله آینده کې به د هغې مثال هم درته ووایو. یو موږ تاسو کله لیکنه کوو، نو ضمناً پرون موږ تاسو دلته وویل چې فونټ ورته انتخابوو، هغه کنټرول بریکټ د هغې څه ولو شارټکټ و، او دې ځای نه موږ ډایرکټ څومره اندازه چې تاسو وغواړئ نو هغه ورته انتخابولی شئ. لکه دلته اوس فرضاً موږ 8 انتخاب کړو، نو دا د لیکنې سایز غټ شولو. همداسې دلته موږ مختلف فونټونه لرو، که پښتو لیکایي موږ کوو، فارسي کوو، د فارسي لپاره خپل فونټونه دي، یا د پښتو لپاره خپل فونټونه دي، هغه به تاسو انسټالول غواړئ. دغه که نور خو موږ چې څومره کار وکړو، هغه خپله کله چې تاسو وینډو انسټال کړئ دا شیان موجود وي، خو صرف پښتو فونټونه هغه نه وي. ایریل په نوم باندې یا ټایم نیو رومن په نوم باندې څه فونټونه وي، خو هغه داسې ډېر مزیدار فونټونه نه وي. هغه تاسو به انسټال کړئ، کمپیوټر کې به هغه راشي. لکه
لکه اوس دلته ما سره پښتو فونټونه انسټال شوي دي، ملالۍ په نوم باندې ده، نارنج ده، او نور مختلف، بابا په نوم ده، باختر ده، دا مختلف او دا فونټونه به اکثر نومونه خلکو سره بدل کړي دي او خپل خپل نومونه یې ورکړي دي. تقریبا په مجموع کې دا یو څه خاص فونټونه دي، هماغه چلیږي، خو یو ورته احمد نوم ورکړی، بل ورته محمود ورکړی. نو که موږ غواړو چې د رسم الخط بدل کړو، مختلف رسم الخطونه ولیکو، نو هغه له دې ځینه انتخابولی شو. دې کې فارسي لپاره یا اردو لپاره بیا هم رسم الخطونه شته، لکه اوس دا فرضاً نارنج عنوان لپاره دا رسم الخط استعمالیږي. دا دلته نور رسم الخطونه دي، هغه به انشاءالله آینده کې ووایو. او بس ان شاء الله نن دا درس اخیری، د درس اخیر ولو ان شاء الله. دین وروسته به سبا متواخر درس به سبا وایو. السلام علیکم ورحمة الله.